متانه تاڼه کې د پولیس په مباین ډزو په تبادله کې اسد نومې تن مړ شوی دی چې وروسته مقامي اولس او لواحقینو په احتجاج لاس پورې کړی. احتجاج کوونکو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته سړک بند کړی دی او په پولیس یې سخت تورونه لګولي دي. د تفصیل د نصر الله حسرت په دې ریپورت کې. د پولیسو په مبینه ډزو په تبادله کې اسد نومې تن مړ شوی دی. په خبر کې د اسد نومې ځوان د پولیسو مبینه تشدد لوجې په مړینې لواحقینو او مقامي تنانو سخت احتجاج کړی دی او صوبایي اسمبلۍ مخې ته سړک بند کړی دی. مظاهرینو ویلي دي چې اسد نومې تن د چارپریز علاقې مسکین آباد اوسیدونکی و او پولیسو په غیر قانوني توګه حراست کې اخیستلی و چې وروسته پرې مبینه تشدد کړی دی او د اسد نومې تن مړی د نادرن بایپاس سره نږدې د سړک په غاړه ملاو شوی دی. مسکین آباد چارپریز زموږ کلی دی. د په 14 تاریخ باندې ما ستار ناظم له ورکو د سچول مو په خپل لاس ورکو چې دی داګه د سچول دی بیا ما د خور نه ز ستار ناظم په ځکلم ډیلی به د شپې یو 2 بجې زره تانین راتلم نه نلتم سبا دلته د چهارشنبه په شپه د اوله ګروپو مطالبه مو چې پتا باندې 170 دی پتا باندې 109 دی. زه ماتري تانه چوک کې درولم ناظم او د او چراتلم دی وشته ما د مروټي له پروګ چې پولیس والے دوه کسان د سره دوه کسان نورو چې د مړي کیس پیوي پکا دا چې هغه دواړه مسره مړوي 7 لاک 8 لاک 9 لاک ریمانډ کوي د کم نه کوي سم د شو د هغه جوړ کړی دی. مقامي اولس تور لګولې دی چې اسد یو مقامي ناظم په وینا پولیس ته حواله کړی شوی و چې وروسته متعلقه سیچو د هغه د خاندان نه د 2 لک روپو ډیمانډ کړی دی. لواحقینو دا تور هم لګولې دی چې پیسو په نه ورکولو اسد قتل کړی شوی دی او د هغه سره گرفتار کړی شوی 2 تنان پرېښودل شوي دي. احتجاج کوونکو تور لګولې دی چې پولیس خلک اوچتوي او تاوان ترې غواړي او چې څوک پیسې نه ورکوي نو مړه کوي. مظاهرینو دا تور هم لګولې دی چې په خبر کې پولیس ګردي په عروج ده او یو تن هم محفوظ نه دی او وختونه کړی دا چې په قطر کې ککړتنان دي په ورتوګه گرفتار کړي شي او د انصاف ته ورکړي شي. احتجاج کوونکو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته سړک بند کړی دی او د احتجاج له وجې ټریفیک نظام هم سخت متاثره شوی دی. بل خو پولیسو موقف هم مخې ته راغلی دی او ویلي دي چې اسد نومې سنیچر پولیسو سره د ډزو په تبادله کې مړ شوی دی. د یو ملګری تښتېدلی دی او دا موږ سره په مختلف تانو کې په مقدمو کې مطلوب وو او واردات کې استعمال شوی موټر سایکل او نور شواهد هم برآمد شوي دي.